دغه طرف نه لک نه کېږي صحیح دی ځه السلام علیکم ګرانو کتونکو ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفرشاه درویش یم ملګرو نن را سره د جی ایس ډي په شیشه باندې د خپل علاقې نوهار ضلعې مصري بانډه کلي په میره باندې چې کوم زلمې ژوند کوي راج محمد کلي سره تعلق لري نبیل وایس چینل هم چلی چې په لږ وخت کې خپل ګڼ شمېر مینوال جوړ کړي دي او اوس چې دی نو په لږ وخت کې دی چینل شکر دی چې هغه مونټایز کېدو کې کامیاب شو دی سره به خبرې اترې کوو نو راځئ چې ملو شو سره ګرانه ملګریه څنګه یې ژوند مو څنګه روان دی الحمدلله جعفرشاه درویش ډېره مننه د ټیم ایستو او زموږ د علاقې ته د راتلو نو ستاسو ډېره مننه چې موږ څونه شکریا ادا کړو نو کمه ده ګرانه ملګریه دا راته ووایې چې دا سوچ مو څنګه رالو چې آیا زم یو پیج جوړ کم په سوشل میډیا باندې کار چالو کم او خپل یو نوم جوړ کم بسم الله الرحمن الرحیم جعفرشاه خبره داسې ده چې ما دا پیج کولو کړی دی کله نه نو زما یو شوق و خپل شوق مې و دغه شوق نه چې دی نن زه دې سټیج ته راورسېدم زما چینل چې دی هغه هم مونټایز شو الله پاک چې دی هغه کامیاب کو خو د دې په شا ډېره غټه خواري او محنت پروت دی محنت دا پروت دی چې 2.5 کاله زما وشو او زه لګیا یم منډې تړلې وهمه هر ځای ته مې ځان رسولو ویډیوګانې به مې جوړولې خو ډېر خلک داسې وو چې هغوی په ما باندې غلط تنقیدونه کولو او ما ته به دا وي چې ته اوسګار خېلې ځان دې د 100 کارو نه وښکېرې نو ما خو ځان د 100 کارو نه نه وښکې زه خپل هغه در غریبي په زډارکۍ کپنۍ کې کومه هلته خپله در غریبي شړو خپله مزدوري کوو او سره زه پارت ټایم جاب چې دی نو هغه زما نبیل وایس چینل ته زه دا چلوم په دې باندې زما خپل کوشش دا دی چې زه خپل غریب عوام اواز اوچت کما د هر مظلوم اواز پې اوچت کما هر ځای ته ځان ورسومه ولې چې کوم ځای غلط کار کېږي هلته ځان ورسومه زما خپل میشن چې کوم دی نو هغه دا دی نور پته نه لګي چې چا په زړه کې راته څه دي حاجي ستاسو خو ډېر ښکلی میشن دی دا راته وایي په شروع کې به ډېر مشکلات راغلي د خپل کور د طرفه داسې چمګاونډ د طرفه آیا داسې ملګري به وي چې هغوی به تاسو سپورټ کوي داسې به وي چې هغوی به ستاسو خلاف وي په دې هکله راته څه وایي خبره خو دی ډېره ټاپ وکړه الله دې رحم وکړي خو ما چې کله دا سټارټ کړو دا چینل نو زه لګیا وم چینل مې چلولو په دې کې زما تره دی سید اختر چې هغه ما سره ډېر محنت کړی دی او ډېر زړی را سره چولی دی ولید عباس د مصري بانډې ستاسو د کلي دی چې هغه ما سره په دې کې ډېر محنت کړی دی ډېر زړی را سره په کې چولی دی او زه لګیا وم ډېر خبرې اترې مونږ اورېدلې دي خبرې به داسې مو اورېدې چې اکثر داسې د خپل رشته دارو کې داسې څوک وخیږي ما ته وی چې دا خوبونه چې دي دا ډېر ولیدلي دي او فیسبوک نه انکم او فیسبوک چلول چینل چلول دا ستا کار نه دی او خپل کار کوه خپل روزګار کوه ته چې دی ته دا پرېږده دا کار د ستا د وس نه دی نو زه لګیا وم ما خو خپل محنت جاري کړی و نه مې چا خبرو ته غوږ ایښی دی د چا خبرو ته مې غوږ نه چې کله به مې خبر وره په دې غوږ به مې اورېده په دې بل غوږ به ما خبره وباسله ما ډېر خبرې په دې کې برداشت کړي تر دې پورې چې کله به زه پروګرام ته تلم نو ما سره په جیب کې پیسې نه وي یو ورځ یو پروګرام او یو ډېر اهم پروګرام چې هغې ته زه تلم خو ما چې جیب وکړ نو ما سره 1.5 روپۍ په جیب کې وي پټرولو ته را سره پیسې نه وي هغه پروګرام چې دی هغه مانه مس شو په دې وجه باندې د پټرولو په وجه باندې ما 2.5 کاله تیر کړي دي خو زما ډېرې غټې پیسې لګېدلې دي زه چې حساب وکړم نو ډېر زیاتې پیسې ما لګولې دي خو زه خپل مور او پلار چې دي د هغوی هم ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې هغوی ما ته مخ نه دی راوړی او ما ته په هر ټایم کې چې دی پیسې راکړي دي ما د هغوی ډېرې پیسې وخوړې نن زه صرف دا وایم چې زه د خپل مور او پلار سوری جوړ شم او خپل رونو بیګانو ته څه وکړم نور د خلکو سوچونه چې دي هغه پته نه لګي چې څه سوچونه به وي خو زما چې خپل کم سوچ دی نو زه وایم چې زه خپل غریب مظلوم اواز اوچت کړم د خپل علاقې اواز اوچت کړم ښه شکر دی ستاسو محنت رنګ راوړو ستاسو پیج مونټایز شو اوس تنخوا به هم چالو شي څه به کوئ مخکې مو څه ارادې دي مخکې خو زما دا اراده ده چې انشاءالله زما کوم لومبی انکم راشي نو که هر څومره رالو په هغې کې به
نیمې پیسې چې دي هغه ما زړه نه وښکري غریبانانو ته. صحیح. چاته به پیزار شو، چاته کاپړه شوه، چاته سودا وغیره. نو انشاءالله زما خپله دغه اراده ده په هغې کې به نیمې پیسې چې دي هغه زه خپل غریب عوام ته وباسم او باقي ګورو به که پیسې کله سیوا کېږي نو زما یو اراده ده، یو میشن دی، نبیل وایس ویلفیر فاونډیشن چې دا به د غریبانانو یو اداره زما دې ته خیال دی چې هر کله انشاءالله دا به زه کولاوم او د خپل غریبانانو ته چاته پیزار اغوښتې، چاته کپړې اغوښتې، خوراک څښاک، داسې بې سرې خلک وي که نه، ډېر زیات بې سرې خلک وي، نو ما یې زه هغې دپاره به داسې یو اداره کولاو کړو. صحیح شو جي. دا راته ووایه ډېر سوشل میډیا باندې زموږ ډېر ملګري داسې دي کلونو راسې محنت کوي، زړه یې مات شي، وایي چې بس دی زه پیج پرېږدم، چینل پرېږدم، هغوی دپاره به څه ویل غواړئ؟ نو هغوی ته خو دا وایم چې همت مه بایلئ. همت ځکه مه بایلئ که چېرې تاسو همت بایلو نو هېڅ هم درنه نه جوړېږي. که په هر څیز کې وي، که هغه ستاسو چېرته داسې نوکر یې او تاسو په نوکرۍ کې تنګ شی وایي چې پرېږدو یې او په دې کې څه شته نه کامیابي پکې نشته دی، نه دا ستاسو غلط سوچ دی. که تاسو په یو کمپنۍ کې او تاسو یو ادنا یو کلاس 4 یې، سویپر به زه والم، یو سویپر یې او په هغې کې تا ټایم تیر کو نو یو نه یو ورځ درته دا وایم چې په دغه کمپنۍ کې به ته اعلی نه اعلی افسر جوړېږي. نو بل دا درته وایم چې کم کتونکي وایي چې موږ فیسبوک یې کوو، ټیک ټاک یې کوو او داسې فضول شی دی. نو فضول شی نه دی، فضول شی داسې نه دی که نه چې تاسو کله ټیک ټاک کوئ، فیسبوک کوئ نو تاسو د دې نه انکم هم وباسلی شئ. که چېرې یو کس وایي چې زما ایم یا زما بی ای تعلیم دی او زه بې روزګاره ګرځم نو روزګارونه ډېر دي، خو که موږ لغونتې ځان کې احساس پیدا کړو، لغونتې سوچ مو کو، د انټرنیټ نه ډېر ښې پیسې خلک وباسي. بهر ملکونو والا ولې مخ په ترقۍ دي، موږ که اسلام آباد والو نو اسلام آباد ولې مخ په ترقۍ دی، خو هغوی چې دی هغوی انټرنیټ راټینګ کړی دی او د انټرنیټ نه ډېر ښه انکم چې دی هغه دغه خلک وباسي او نور هم بزنسونه چې دي نو هغه ټول په انټرنیټ باندې دي. ډېر خلک داسې دي چې هغوی فیسبوک کوي ځان ته ایم بي وکړي خو هغې نه څه جوړ نه کړي، هسې فضول هغه ټایم چې دی ځان ته ضایع کړي او هغه ایم بي چې دی ختمه کړي، د میاشتې هفتې ته پیکج وکړي، په 400 روپۍ پیکج وکړي، هسې فضول ځان ته هغه ټایم خراب کړي، فیسبوک وکړي، ټیک ټاک وکړي. نو زه دغه خلکو ته وایم چې رابر شئ او ځان ته دغه شاندې پیجونه کولاو کې، ځان ته دغه شاندې چینلې کولاو کې او روځئ میدان ته روځئ او ښه کلم روځئ او ښه د غریب او د خپل علاقې اواز په دې شیشو باندې چالو کې نو تاسو به یو نه ورځ انشاءالله کامیابه ګرځئ. ښه ویجان په اخره کې چې کوم ستاسو مینوال دي هغوی ته څه پیغام ورکول غواړئ، په زړه مو څه ګیله وي، نور داسې څه خبرئ؟ نو پیغام خو دا دی چې زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم د خپلې اهل علاقې چې هغوی ما ته سپورټ راکړی دی، د هغوی ډېر زیاته شکریه ادا کوم او ځان ته چې دې ټایم مه ویسټ کوئ، فیسبوک کوئ یا ټیک ټاک کوئ نو تاسو چې دې ایم بي وغیره هسې مه ضایع کوئ او روځئ او ځان ته دغه شان پیجونه کولاو کې او هغې کې خواري او محنت شروع کې، مختلف قسم ته کنټینټ شروع کې، اسلامک کنټینټ شروع کې، اکوالیزرین شروع کې یا داسې نور نعتخوان پکې هم ډېر خلک وي، نعتخوانۍ ته روځئ نو تاسو نه به څه جوړ شي. او زه ډېره په آخر کې زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم د خپلې اهل علاقې چې زما ډېر زیات قدر او عزت کوي او ما ته ډېر سپورټ راکړی او ستاسو هم ډېره مننه چې تاسو موږ ته ټایم وباسلو او رالی او زموږ د اواز په دې شیشه باندې چلوئ. ډېره مننه. السلام علیکم. نبیل خان ستاسو هم ډېره مننه. کتونکو تاسو د نبیل خان دغه ښکلي خبرې واورېدې، یقینا چې ډېرې مطلبي خبرې وکړي او امید لرم ستاسو به دا پروګرام خوښ شوي وي. انشاءالله که ژوند وفا وکړه په بله ویډیو کې به بیا ملاقات کیږي. په دې سره زه جعفر شاه درویش سره د خپلو ملګرو ستاسو نه اجازت غواړم چې چېرته هم یې ښاد او آباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.